زه نن تاسو سره د ډیپټي کمیشنر چې عام الفاظو چې ډي سي ورته وایي لکي مروت د هغه حوالې سره حکومت ته دا خبره کوم ټولو عوامو ته دا خبره کوم چې دا ډیپټي کمیشنر د لکي مروت دا انتهایی کرپټ افسر ده، انتهایی سازشي افسر ده، انتهایی د غریبو عوامو دشمن افسر ده او دا دلته د موږ مروت قوم چې کوم د انګریزانو غلام ابن غلام هغه سیاسي غداران دي چې هغه اسلام آباد چې په ټول وطن باندې قبضه کړې ده، اسلام آباد ټول مځکه قبضه کړې ده او لکي مروت ضلع یې تباه کړې ده، ټول پښتون قوم یې ذلیل کړی ده، تباه کړی ده. موږ لکي مروت قوم بیټنای قوم یې تباه کړی، برباد کړی ده. دا هغه دلته په یو سازش او په یوې منصوبې په یو پراجیکټ باندې راوستی ده او دته دا پراجیکټ دا اسایمنټ او دا ټاسک ورکړی ده، دا اپاینټمنټس ورسره کړي دي چې زه به دا لکي مروت ضلع تباه کوم، بربادوم، بیا عوام به ذلیلوم، خواروم به یې او دلته به په کروڑونو روپۍ دی کرپشن کوي، له ګیس کمپنۍ نه، له لکي سیمنټ فیکټرۍ نه، له محکمو نه فنډونه به خرڅوي، MNA MP ګانو وال او دا ټوله پیسه به بیا یو مروت قوم سیاسي غدارانو او د په منځ 50-50 تقسیمیږي. خو دته چې ټولو نه غټ کار کوم ورکړی ده، دا یې کوم کار پاره دلته راوستی ده، دا ده چې ته به دا پښتون قومي تحریک او د انعام چارمین دغه خلاف په کار روایي کوي، دا تحریک په خرابوي، د انعام چارمین به خرابوي او چې دا مروت کانال تانه دو پوخ نه کي، دا مروت کانال تانه ریګولر نه کي، دا منصوبه به ته ناکاموي. دا یې دته اسایمنټ ورکړی ده، ټاسک یې ورکړی ده. نو دا غدار ده، دا سازشي ده او دا د آیین او د قانون انتهایی وایلیشن کوي. دا د بین الاقوامی قانون، دا د اسلام او د شریعت قانون، دا د پاکستان آیین او قانون، دا د پښتو رسم و رواج او د انسان بنیادی حقوقو انتهایی غټ دشمن دا، مخالف ده. د خپل کرسۍ، د خپل اتارټي، د خپل کلم، د خپل اختیارات دا 24 غنټې ناجایز استعمالوي او دا 24 غنټې دا پکوړو سموسو وال چې دي، د غټو غټو پټکو وال، د غټو غټو لونګیو وال، د کومه د خاورې دشمنان دغو سره 24 غنټې په دفتر کې ناستي او سازشونه او منصوبې تیاروي. ټوله دنیا په ده باندې ګواه ده. بله ورځ دی په خپل ډي سي دفتر چې دا ډي سي دفتر چې ده دا پبلیک آفیس ده، دا د عوامو دفتر ده. نو دا نن ډي سي ده چې څه ده، نو ده په خپلې کرسۍ باندې هغه غدار یو پراویټ سړی چینولی و. ما ویډیوګانې ته شیر کړي دي، تصویرونه مې درته شیر کړي دي. څو ورځې مخکې په ډي سي دفتر چې د یو پراویټ سړی په خپلې کرسۍ چینولی ده او دی یو طرف ته چپړاسي غوندې ورسره ناست. نو دا د دغې کرسۍ توهین ده، بېعزتي ده، دا د قانون بېعزتي او توهین ده، دا د پاکستان توهین او بېعزتي ده. نو په دې باندې ایکشن اخیستل پکار دي، ریاستي ادارو ته پکار دي، وزیر اعلی ته پکار دي، د نور د ملک وګدارانو ته پکار دي چې د دغه ډي سي خلاف باقاعده تحقیقات وکړي، انکوایري شروع کړي او دا ډي سي فوري طور باندې د داموله ضلع نه بدل کړي. دا د عوامو دشمن ده، دا د قوم دشمن ده، دا غدار ده، دا غل ده، دا ډاکو ده، دا سازشي ده، دا کرپټ ده او دا 24 غنټې د موږ تحریک او د عوامو خلاف. موږ تحریک دا د پښتون قوم تحریک ده، دا د مروت بیټني د وزیر قوم تحریک ده. نو دا 24 غنټې موږ تحریک خلاف منصوبه سازشونه جوړوي، په موږ باندې جوټي FIR-ونه کټ کړي دي، په موږ باندې 3 MPO لګولې ده، موږ شیډیول 4 ته اچولي وو، دهشتګرد یې ډیکلیر کړي وو، موږ شوټ آرډر یې جاري کړي دي، موږ خلاف نوره سازشونه منصوبې تیاروي
موږ بینک اکاونټونه یې بند دي، موږ شناختي کارډ یې بلاک کړي دي، موږ خلاف چې کوم ګندګیر دي، ګندګیر اجرتي قاتلان دي، هغه سره باقاعده سوداګانې کړي دي. مروت قوم چې کوم ګندګیر او بدتخور او اجرتي قاتلان مفروران بدمشان دي، هغه سره څو وار منصوبه جوړه کړې ده چې د انعام چرمین باندې اټیک وکړي، د انعام چرمین خراب کړي، د تحریک خراب کړي. خو موږ خو رب ذوالجلال ولیو قوت منو، بل قوت نه منو. دا نورو دغو خلکو ته بدمشانو، غونډهګردو، دهشتګردو، ګندګیرو، بدتخورو، اجرتي قاتلانو ته موږ ګیدړان وایو. دا ګیدړان دي، چرګو ګیدړان دي، بکر ګیدړان دي، چونډې ګیدړان دي. دلته یو بکر ګیدړ سره ګوتې پټې دي، بکر ګیدړ ده، هغه یوه ستوری ده. بکر ګیدړ دا ټولو نه بې غیرته ګیدړان دا بکر ګیدړان دي، او چونډې ګیدړان او د چرګو ګیدړان دا ټولو سره دای 24 غنټې په لایني او د موږ تحریک او د ما خلاف منصوبې تیاری او د سموسو پیکوړو وال، غټو غټو پټکو لونګیو وال، 24 غنټې د سره په ډي سي دفتر کې ناستي، فنډونه خرڅوي، سکیمان خرڅوي، کرپشن کوي، لوټ مار کوي، غلا ډاکې کوي. دا ضلع یې برباده کړله، دا ضلع یې وشرموله، ادارې یې وشرمولې، قانون آیین یې وشرموه، اخلاقیات یې وشرمول. نو موږ حکومت ته وایو چې دا موږ نه فوري طور باندې ټرانسفر کا. او ټولو نه اهم خبره دا ده چې که ده ته څه نقصان ورسېده په دغو کرتوتو باندې، په دغو کارو باندې چې د ده شروع کړي دي، که ده ته څه نقصان ورسېده ټوله ذمهواري به په حکومت باندې